په پېشمني کې دغه درې ډوله خواړه خوړل تاسې ټوله ورځ ماړه ساتي. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. په پېشمني کې دغه درې ډوله خواړه تاسې ټوله ورځ ماړه ساتي. لومړی څه چې باید یادونه یې وشي هغه هګۍ دي. هګۍ د پروټینو تر ټولو بډایه سرچینه ده. د هګۍ وروسته پنیر هم یو ډېر ښه انتخاب دی. د دې دواړو اخوا سلاد هم مه هېروئ ځکه دا مو د بدن ویټامینونه او اوبه پوره کوي. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت. ښې چارې.